پیټرنل هغه رشتو ته ویل کېږي کومې رشتې چې د پلار د سایډ نه وي، او میټرنل هغه رشتو ته ویل کېږي کومې رشتې چې د مور د سایډ نه وي. ګریټ ګرانډ فادر دا زمونږ ډر نیکه شولو، خو په اردو کې د دې دواړو دپاره ځان له ځان نومونه دي. کم چې زمونږ د پلار نیکه وي نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي پردادا، او کم چې زمونږ د مور نیکه وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي پر نانا. زمونږ خو د ترور خاون شولو، خو د پلار د خور شولو، نو زمونږ د پلار اوښې شولو که نه، نو دغه شانتې هغه زمونږ پیټرنل انکل شولو. کم چې زمونږ د پلار د خور خاوند دی، یعنی زمونږ د ترور خاوند دی یا زمونږ د پلار اوښې دی، نو په اردو کې به هغه ته ویل کېږي پوپا. او کم چې زمونږ د مور د خور خاوند وي نو په اردو کې به هغه ته ویل کېږي خالو. کم چې د پلار خور وي نو د صوابۍ خلک هغې ته وایي پوپو، او کم چې د مور خور وي نو د صوابۍ خلک هغوی ته وایي ماسي. د هغې نه خلکو ته ښکاره پته ولګي چې دا د کومې ترور په باره کې خبره کوي. نو په دې سیز کې صوابیوالو ګټلې ده. ویل ډن صوابیوالو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه یو ډیر اهم ټاپک شروع کړی دی د رشتو د نومونو په باره کې، او دا نومونه مونږه په دریو ژبو کې زده کوو، په پښتو کې، په انګلیش کې او په اردو کې هم. د دې نه مخکې د دې په باره کې مونږه 2 لیسنز آلریډي کړي دي، پارت 1 او پارت 2، چې په هغې کې مونږه زمونږ چې کومه نږدې کورمه وي، زمونږ پلار، مور، خویندې، رونه، نو دغه شانتې دا ټولې رشتې چې څنګه وي دا مونږه په دې تیر شوي پارت 1 او پارت 2 کې آلریډي کړي دي. که چا تر اوسه پورې پارت 1 او پارت 2 نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ اول هغه دواړه پارټس وګورئ. زمونږ ټول ویډیوز په فیسبوک پیج باندې هم شته دی او په یوټیوب چینل باندې هم شته دی. تاسو که د فیسبوک په پیج باندې لاړ شئ او هلته کې بیا ویډیوز کم سیکشن چې دی هغه تاسو را پیدا کړئ، نو هلته کې به تاسو ته ټول ویډیوز په ترتیب سره میلاوي شي. او همدغه شانتې که تاسو زمونږ د یوټیوب چینل ته لاړ شئ نو هلته کې به هم تاسو ته ټول ویډیوز ښه په ترتیب سره میلاو شي. د هر یو ټاپک ځان له ځان نه پلی لیست هم په فیسبوک کې هم شته دی او په یوټیوب باندې هم جوړ شوي دي. نو نننې لیسن زمونږ دی پارت نمبر 3، او په دې کې به مونږ زمونږ چې کم ایکسټینډډ فیملی وي. ایکسټینډډ فیملی دې ته ویل کېږي چې زمونږ کم خاندان خور شوي وي، یعنی زمونږ په هغې کې ترونه، ماماګان، تروریانې، د ترور زامن، د ماما زامن، دا زمونږ چې کم ټول خور شوي خاندان وي دې ته ویل کېږي ایکسټینډډ فیملی. نو د دې چې کم ټول نومونه دي نو انشاءالله په نننې لیسن کې به مونږ هغه ټول یادو. نو راځئ مونږ شروع کوو. زمونږ د ایکسټینډډ فیملی په لیست کې اولنې نوم راځي نیا نیکا. اوس نیا نیکا دواړو ته په شریکه باندې یعنی مشترکه یو ټکی په انګلیش کې استعمالیږي او هغه دی ګرانډ پیرنټس. ګرانډ پیرنټس دواړو ته ویل کېږي، نیا ته هم ویل کېږي او نیکه ته هم ویل کېږي. او په اردو کې نیا نیکه به راځي دادا دادی، نانا نانی. نو په دې کې بیا نیکه هم یو ګرانډ پیرنټ دی او نیا هم یو ګرانډ پیرنټ دی. اوس که فرض که مونږه صرف او صرف د نیکه ذکر کوو نو نیکه مونږه د پلار ته هم مونږه نیکه وایو او د مور پلار ته هم مونږه په پښتو کې نیکه وایو. صحیح ده، زمونږ دواړه نیکونه وي. اوس په انګلیش کې هم دې دواړو ته ویل کېږي ګرانډ فادر. ګرانډ فادر کې به دواړه راځي، د پلار هم او د مور پلار هم. خو په اردو کې بیا د دې دواړو دپاره ځان له ځانه نومونه دي. کم چې د پلار وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي دادا، او کم چې د مور پلار وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي نانا. او که چېرې مونږه د نیا ذکر کوو نو نیا هم مونږ دواړو ته وایو، د پلار مور ته هم مونږ نیا وایو او د مور ته هم مونږ نیا وایو. په انګلیش کې هم دې دواړو دپاره یو ټکی راځي او هغه دی ګرانډ مدر. خو په اردو کې هم د دې دواړو دپاره بیا ځان له ځانه نومونه دي. کم چې د پلار مور وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي دادی، او کم چې د مور وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي نانی. دادی، نانی. اوس دغه شانتي په انګلیش کې هم د پلار یا د مور پلار یا د پلار مور او یا د مور د دې ټولو دپاره ځان له ځانه ټکي هم شته دی او هغه دی پیټرنل او میټرنل. دا دوه ټکي به تاسو یاد ساتئ. صحیح ده. پیټرنل هغه رشتو ته ویل کېږي کومې رشتې چې د پلار د سایډ نه وي، او میټرنل هغه رشتو ته ویل کېږي کومې رشتې چې د مور د سایډ نه وي. صحیح ده. نو دغه شانتي دا دواړه ټکي که تاسو یاد کړئ، د دې د یادولو اسانه طریقه دا ده، ما خو دا طریقه راایستې ده چې کم پلار دی که نه، په پښتو کې ورته مونږ پلار وایو. د پلار سپیلنګ که مونږ ولیکو نو هغه به راځي PLAR، پلار که نه، د پی نه شروع کېږي،
او پیټرنل هم د پی نه شروع کیږي. نو دغه شانتي به تاسو ته په اسانه یاد شي چې کومې د پلار رشتې دي هغې ته ویل کیږي پیټرنل ریلیشنز. او دغه شانتي مور که موږ سپیلنګ ولیکو نو د مور سپیلنګ به راځي MOR. صحیح ده؟ نو هغه د M نه شروع کیږي او میټرنل هم د M نه شروع کیږي. نو هغه د مور رشتې شولې میټرنل ریلیشنز. نو اوس کمی رشتې چې هم د پلار د سایډ نه وي، مثال په تور د پلار دی کنه، زمونږ نیکه دی خو د پلار دی، نو خصوصا د هغې دپاره به بیا په انګلیش کې راځي پیټرنل ګرانډ فادر. د دې مطلب به څه راځي؟ د پلار. او هم دغه شانتي به د مور د پلار دپاره راځي میټرنل ګرانډ فادر. نو هغه به زمونږ د مور پلار شي، هغه نیکه به شي زمونږ. صحیح ده؟ نو دا دوه ټکي یاد ساتئ، دا به زمونږ وروسته هم په لیسن کې په کار راځي، پیټرنل میټرنل. ښه، د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي زمونږ ډر نیا او ډر نیکه. ډر نیکه مونږ هغې ته وایو کوم چې زمونږ د پلار نیکه وي یا زمونږ د مور نیکه وي. او ډر نیا مونږ هغې ته وایو کوم چې زمونږ د پلار نیا وي او یا زمونږ د مور نیا وي، نو هغه زمونږ ډر نیا نیکه شوله. په انګلیش کې د ډر نیا نیکه دپاره راځي ګریټ ګرانډ پیرنټس. ګریټ ګرانډ پیرنټس دا زمونږ ډر نیا نیکه شوله. صحیح ده؟ اوس که فرض که مونږ صرف او صرف د خپل ډر نیکه په باره کې ذکر کوو، کوم چې یا زمونږ د پلار نیکه وي او یا زمونږ د مور نیکه وي، نو د هغې دپاره بیا په انګلیش کې به ټکې راځي ګریټ ګرانډ فادر. ګریټ ګرانډ فادر دا زمونږ ډر نیکه شولو. خو په اردو کې د دې دواړو دپاره ځان له ځان نومونه دي. کوم چې زمونږ د پلار نیکه وي نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي پردادا، او کم چې زمونږ د مور نیکه وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي پر نانا. دغه شانتي بیا زمونږ ډر نیا ده، کم چې زمونږ د پلار نیا وي او یا زمونږ د مور نیا وي نو هغه زمونږ ډر نیا شوله. د ډر نیا دپاره بیا په انګلیش کې راځي ګریټ ګرانډ مدر. ګریټ ګرانډ مدر. او په اردو کې بیا د دې دواړو دپاره هم ځان له ځان نومونه دي. کم چې زمونږ د پلار نیا وي نو د هغې دپاره په اردو کې راځي پر دادی، او کم چې زمونږ د مور نیا وي نو د هغې دپاره په اردو کې راځي پر نانی. اوس د دې نه پس چې زمونږ څومره نیکونه مخکې تیر شوي دي، زمونږ د نیکه پلار بیا د هغه نیکه او بیا د هغه نیکه، دغه شان چې څومره شاته ځئ، نو د دې دپاره چې په پښتو کې څه نومونه راځي ما ته نشته پته. د ډر نیکه نه پس ځینې خلک وایي چې ور نیکه ورته وایي، صحیح ده، چې هر څه ورته وایي په پښتو کې. خو په انګلیش کې تاسو ګورئ څنګه چې مونږ د ډر نیکه نه وروسته ځو، یعنی د ګریټ ګرانډ فادر نه وروسته ځو، د هغې سره به د یو نیکه په ځای باندې یو ګریټ لګي، چې یو نیکه وروسته ځو نو هغه به راځي ګریټ ګریټ ګرانډ فادر. او چې د هغه نیکه بیا پلار راځي، صحیح ده، یو جنریشن پسې بل لاړ شو وروسته نو بیا به راځي ګریټ 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 ګرانډ فادر. صحیح ده؟ نو یو ګریټ په سره د یو نیکه په ځای باندې لګي. او همدا قانون د نیا دپاره هم دی، ګریټ ګریټ ګرانډ مدر، ګریټ 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 ګرانډ مدر. صحیح ده؟ نو دغه شانتي پسې مونږ وروسته تللی شولو. اوس ځینې خلک په انګلیش کې داسې وایي چې په اسانه باندې دا ویل چې څوک فرض کا 10 نیکونه وروسته ځي نو هغه به اوس 10 پیرې به ګریټ 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 وایي، نو دا خو بیا ډېره ګرانه شوله. صحیح ده؟ نو تاسو په اسانه باندې هم ویلی شئ چې 10 great grandfathers back. 10 times great grandfather. صحیح ده؟ نو دغه شانتي تاسو د هغې هغه تعداد صرف نوم اخیستی شئ او ورسره به ګرانډ فادر ولیکئ، نو هغه به زمونږ هغه 10 پوښته شاته چې زمونږ کم نیکه تېر شوی دی د هغه ذکر به راشي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي مونږ د دې ټولو نیاګانو او د نیکونو ذکر کولی شو. بیا دغه شانتي زمونږ نوسې او نوسی وي. زمونږ چې کم د زوی زوی وي او یا د لور زوی وي نو هغې ته مونږ نوسی وایو. مونږ پکې فرق نه کوو، دا هم زمونږ نوسی دی او دا هم زمونږ نوسی دی. په انګلیش کې هم دغه شانتي د دې دپاره هم یو نوم استعمالیږي او هغه دی ګرانډ سن. ګرانډ سن. خو په اردو کې بیا د دې دواړو دپاره ځان له ځانه نومونه دي. کم چې د زوی زوی وي نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي پوتا. پوتا. او کم چې د لور زوی وي نو په اردو کې هغه ته ویل کېږي نواسا. نواسا. بیا هم دغه شانتي زمونږ نوسی وي. زمونږ چې کم د زوی لور وي او یا د لور وي نو هغه زمونږ نوسی وي، مونږ ورته یو شانتي نوم وایو. په انګلیش کې هم د دې دواړو یو شانتي نوم دی او هغه دی ګرانډ ډاټر. ګرانډ ډاټر. نو ګرانډ ډاټر به دواړه راځي، خو په اردو کې د دې هم بدل بدل نومونه دي. کم چې زمونږ د زوی لور وي نو هغې ته ویل کېږي پوتی. پوتی. او کم چې زمونږ د لور وي نو په اردو کې هغې ته ویل کېږي نواسی. نواسی. بیا د دې نه پس زمونږ راځي کړوسې او کړوسی. کړوسې مونږ هغې ته وایو په پښتو کې، کم چې زمونږ د نوسي
زوی وي او یا زمونږه د نوسۍ زوی وي نو هغه دواړو ته مونږه کړوسی وایو. په انګلیش کې هم د دې دواړو دپاره یو ټکی راځي او هغه دی ګریټ ګرانډ سن. ګریټ ګرانډ سن. خو په اردو کې د دې دواړو ځان له ځان نومونه دي. کم چې زمونږه د زوی نوسۍ دی نو هغې ته په اردو کې ویلی کېږي پر پوتا، او دغه شانتې زمونږ چې کم د لور نوسۍ وي نو هغې ته بیا په اردو کې ویلی کېږي پر نواسا. پر نواسا. او همدغه شانتې بیا زمونږه کړوسی ده. کړوسی مونږ هغې ته وایو کم چې زمونږه د نوسي لور وي او یا زمونږه د نوسۍ لور وي نو هغه زمونږه کړوسی شوله. نو په انګلیش کې هم د دې دواړو دپاره که هغه د زوی نوسۍ وي او که هغه د لور نوسۍ وي د دې دواړو دپاره هم یو نوم راځي او هغه دی ګریټ ګرانډ ډاټر. ګریټ ګرانډ ډاټر دا زمونږه کړوسی شوله. صحیح ده. او په اردو کې بیا د دې هماغه شانتې دوه نومونه راځي. کم چې د زوی نوسۍ وي نو هغې ته به ویلی کېږي پر پوتی، او کم چې د لور نوسۍ وي نو هغې ته به ویلی کېږي پر نواسی. صحیح ده. پر پوتی، پر نواسی. ښه د دې نه پس اوس مونږ راځو خپل تره او ماما له. اوس زمونږ دا کمې دوه رشتې چې دي یو وي تره او یو وي ماما. تره مونږ هغې ته وایو کم چې زمونږ د پلار رور وي، او ماما مونږ هغې ته وایو کم چې زمونږ د مور رور وي. نو دا شو تره او ماما. په انګلیش کې د دې دواړو دپاره یو ټکی راځي، یو نوم دی د دواړو دپاره او هغه دی انکل. صحیح ده. دا دواړه زمونږ انکل دي. ماما هم زمونږ انکل دی او تره هم زمونږ انکل دی. اوس زمونږ چې کم مشر تره وي، صحیح ده، نو هغه مشر تره ته به په انګلیش کې ویلی کېږي ایلډر انکل. مشر تره. او که فرض که زمونږ مشر ماما وي نو هغه ته به هم ویلی کېږي ایلډر انکل. د دواړو دپاره به راځي مشر تره او مشر ماما. که فرض که زمونږ کشر تره وي نو هغه ته به ویلی کېږي ینګر انکل، او یا کشر ماما شو نو هغه به هم راځي ینګر انکل. دغه شانتې زمونږ چې د ټولو نه مشر ماما وي، فرض که زما د مور نه 3 وروڼه مشران دي نو هغه 3 واړه زما مشران ماماګان شوله که نه. خو په هغې کې چې بیا د ټولو نه مشر کم ماما وي نو د هغې دپاره به بیا په انګلیش کې ټکې راځي اولډسټ انکل او یا ایلډسټ انکل، د ټولو نه مشر ماما. او دغه شانتې چې د ټولو نه کشر ماما وي، فرض که زما د مور 3 وروڼه کشران وي نو هغه 3 واړه زما کشران ماماګان شوله که نه. نو د ټولو هغه کشري ته به بیا ویلی کېږي ینګسټ انکل. ښه اوس په اردو کې ورته غوږ کېدوئ. کم چې زمونږه مشر تره وي، صحیح ده، مشر مطلب دا دی چې زمونږ د پلار نه مشور دا ما چې تاسو څومره رشتې وی چې دا مشر یو کشر هغه خو مونږه دا خو زمونږ د پلار او یا د مور رشتې دي که نه. ماما مونږه مشر ماما هغې ته وایو کم چې زمونږ د مور نه مشر وي، یا مشر تره مونږه هغې ته وایو کم چې زمونږ د پلار نه مشر وي. مونږ ورته د هغې په نظر سره ګورو. مونږ به د خپل مور او پلار سره میچ کوو چې د چا عمر زیات دی. نو اوس په اردو کې کم چې زمونږه مشر تره وي نو هغه ته په اردو کې ویلی کېږي تایا. تایا. او کم چې کشر تره وي نو په اردو کې به هغه ته ویلی کېږي چچا. چچا. اوس که فرض که د چا 3 ترونه مشران وي نو کم چې د ټولو نه مشر تره وي نو هغې ته به ویلی کېږي بړې تایا. او کم چې په هغه 3 مشرانو کې کم کشر وي، صحیح ده، نو د هغې لپاره به راځي چوټې تایا. دغه شانتې چې کم کشران ترونه دي په هغې کې چې بیا کم مشر وي نو د هغې لپاره به راځي بړې چچا، او کم چې په هغې کې کشر وي نو په هغې کې به بیا راځي چوټې چچا. او همدغه شانتې ماما ته په اردو کې ویلی کېږي مامو. مامو. په هغې کې هم بیا تاسو که فرض کا مشر ماما وي نو هغې لپاره به راځي بړې مامو، که فرض کا کشر ماما وي نو د هغې لپاره به راځي چوټې مامو. اوس د ترونو او ماماګانو ټولو ته خو په انګلیش کې ویلی کېږي انکل، تاسو به خیال کړی وي. خو اوس که مونږ فرض کا د یو خاص رشتې په باره کې خبره کوو، یا مونږ د تره په باره کې خبره کوو، او یا مونږ د ماما په باره کې خبره کوو، او مونږ مخامخ کس ته دا ښودل غواړو چې زه د تره په باره کې خبره کوم که د ماما په باره کې خبره کوم، نو د دې لپاره بیا په انګلیش کې ټکي هم هغه راځي کم چې مونږ په ګرانډ پیرنټس کې وسو کړله، او هغه دی پیټرنل او میټرنل. او فارموله به هم هغه وي کم چې مونږ اول ډسکس کړله. کم چې زمونږ رشته د پلار د سایډ نه وي، زمونږ فرض که تره دی، صحیح ده، نو تره خو زمونږ د پلار رور وي که نه، نو دا رشته د پلار د سایډ نه ده، نو هغه تره ته به بیا ویلی کېږي پیټرنل انکل، صحیح ده. او که فرض که مونږ د ماما ذکر کوو نو هغه زمونږ د مور رور وي، نو هغه رشته د مور د سایډ نه وي که نه، نو هغې ته به بیا ویلی کېږي میټرنل انکل. همدغه شانتې که فرض که زمونږ 3-4 پیټرنل انکلز وي
نو په هغې کې چې کم مشران وي نو هغې ته به مونږ وایو elder paternal uncle، او کم چې کشران وي نو هغې ته به مونږ وایو younger paternal uncle. کم چې د ټولو نه مشر وي نو هغه ته به ویل کېږي oldest paternal uncle یا eldest paternal uncle. کم چې د ټولو نه کشر وي نو هغه ته به ویل کېږي youngest paternal uncle. ښه اوس د دې نه پس زمونږ په لیست کې راځي ترور، چاچی، مامی. دا زمونږ چې کم دا خاندان وي، دا extended family وي. صحیح ده. اوس په انګلیش کې د دې ټولو رشتو دپاره یو ټکی راځي او هغه دی آنټ. دا ټول زمونږ آنټ دي. زمونږ ترور هم زمونږ آنټ ته، زمونږ چاچی هم زمونږ آنټ ته، زمونږ مامی هم زمونږ آنټ ته. اوس ترور مونږ دواړو ته وایو. زمونږ چې کم د پلار خور وي نو هغې ته هم مونږ ترور وایو، او زمونږ چې کم د مور خور وي نو هغې ته هم مونږ ترور وایو. په دې کې صرف د صوابۍ خلک چې کم دي نو هغوی په دې کې فرق کوي. د هغوی دپاره ځان له ځانه نومونه دي. کم چې د پلار خور وي نو د صوابۍ خلک هغې ته وایي پوپو، او کم چې د مور خور وي نو د صوابۍ خلک هغوی ته وایي ماسی. نو په هغې کې واضح فرق دی. هغوی وایي دا مې د پوپو زوی دی او دا مې د ماسی زوی دی. د هغې نه خلکو ته ښکاره پته ولګي چې دا د کومې ترور په باره کې خبره کوي. نو په دې څیز کې صوابیوالو ګټلې ده. ویل ډن صوابیوالو. ښه همدغه شانتي په اردو کې هم د دې دواړو تروریانو دپاره ځان له ځانه ټکي وي. کم چې زمونږ د پلار خور وي نو په اردو کې هغه ته ویلی کېږي پپی، پپی. او کم چې زمونږ د مور خور وي نو په اردو کې هغې ته ویلی کېږي خالا، خالا. ښه همدغه شانتي زمونږ چاچی، چاچی زمونږ د تره ښځه وي، او په انګلیش کې تاسو ته ما ویل چې هغې ته هم آنټ ویلی کېږي. خو په اردو کې بیا په دې کې فرق دی. کم چې زمونږ مشره چاچی وي یعنی د مشر تره ښځه وي، صحیح ده، نو په اردو کې به هغې ته ویلی کېږي تای، تای. او کم چې زمونږ د کشر تره ښځه وي نو هغې ته به بیا په اردو کې ویلی کېږي چچی، چچی. تای، چچی. په پښتو کې خو مونږ وایو که نه دا زما مشره چاچی ده او دا مې کشره چاچی ده، خو په اردو کې د هغې دواړو دپاره ځان له ځانه نومونه دي. دغه شانتي مامی، مامی د ماما ښځه وي نو دغه شانتي په انګلیش کې هغې ته هم آنټ ویلی کېږي، او په اردو کې مامی ته ویلی کېږي ممانی، ممانی. او همدغه شانتي تاسو هغه ټول ټکي دلته کې هم استعمالولی شئ کم چې مونږ د انکل دپاره استعمال کړله، یعنی پیټرنل آنټ، میټرنل آنټ، یا elder aunt، یا elder paternal aunt، یا younger paternal aunt، یا oldest aunt، youngest aunt. نو د هغه ټول ټکي کم چې مونږ د انکل دپاره استعمال کړله هم هغه یو شانتي به د آنټ دپاره هم استعمالیږي. ښه یو بل رشته زمونږ وي د ترور خاوند. صحیح ده. مونږ د ترور خاوند دواړو ته وایو، که هغه زمونږ د پلار د خور خاوند وي او که هغه زمونږ د مور د خور خاوند وي، مونږ دواړو ته وایو دا زما د ترور خاوند دی. په انګلیش کې دې دواړو ته انکل ویلی کېږي، خو دا زمونږ یو قسم له هماغه پټرنل او میټرنل رشتې وي. که فرض که هغه زمونږ د پلار د خور خاوند وي، صحیح ده، زمونږ خو د ترور خاوند شولو خو د پلار د خور شولو، نو زمونږ د پلار اوښې شولو که نه، نو دغه شانتي هغه زمونږ پټرنل انکل شولو. او که فرض که هغه زمونږ د مور د خور خاوند وي یعنی زمونږ د مور اوښې وي، صحیح ده، د هغې ترور زمونږ خاوند وي، نو هغه ته به بیا ویلی کېږي میټرنل انکل، ځکه چې هغه رشته زمونږ د مور د سایډ والا ده. خو په اردو کې د دې دواړو د ترور خاوندانو دپاره ځان له ځانه نومونه دي. کم چې زمونږ د پلار د خور خاوند دی یعنی زمونږ د ترور خاوند دی یا زمونږ د پلار اوښې دی، نو په اردو کې به هغه ته ویلی کېږي پوپا، پوپا. او کم چې زمونږ د مور د خور خاوند وي یعنی زمونږ د مور اوښې وي، نو په اردو کې به هغه ته ویلی کېږي خالو، خالو. نو اوس تاسو ګورئ پوپا او خالو دا جوړ شوي د څه نه دي؟ د پوپی او د خالا نه. پوپی ویلی کېږي زمونږ چې کم د پلار خور وي، او خاله ویلی کېږي کم چې زمونږ د مور خور وي. نو د هغې دواړو بیا چې کم خاوندان وي نو هغه بیا شوله پوپا او خالو. ښه اوس راځو مونږ د ترور زامن د ماما زامن دې لیست له راځو. صحیح ده، لیونې شوي خو به ما ته پته ده چې په خپله هم لیونې کړې ما ماشاءالله دومره ښکلې ښکلې رشتې دي، خو دا کم چې ایکسټینډډ فیملي والا ټاپک دی نو دا نن ختمو کم از کم. صحیح ده. ښه راځو مونږ د ترور زامن، د ماما زامن او د تره زامن. دا زمونږ چې کم دي دې ټولو ته په انګلیش کې ویلی کېږي کزنز. دا ټول کزنز دي، د ماما زوی، د ماما لور، د ترور زوی، د ترور لور، د تره زوی، د تره لور. دا ټول زمونږ څه دي؟ کزنز دي. په انګلیش کې ډېر آسان دی، ټول کزنز دي. خو په پښتو کې زمونږ د دې ټولو دپاره ځان له ځان نومونه دي. مونږ وایو دا زما د ترور زوی دی،
او دا زما د ماما زوی دی. اوس د ترور زوی مونږ دواړو ته وایو. کم چې د پلار د خور زوی وي نو هغه ته هم مونږ د ترور زوی وایو. کم چې د مور د خور زوی وي نو هغه ته هم مونږ د ترور زوی وایو. خو صرف په دې کې بیا هغه ثوابوال پکې لږ مخکې شوي دي. په دې کې هغوی وایي چې کم چې د پلار د خور زوی وي نو هغه ته ویل کېږي د پوپو زوی، او کم چې د مور د خور زوی وي یعنی د هغه د ترور زوی وي نو هغه ته ویل کېږي د ماسی زوی. صحیح ده. دغه شانتي په اردو کې هم د دې دواړو دپاره ځان له ځانه نومونه دي. کم چې د پلار د خور زوی وي، صحیح ده، د ترور زوی وي خو د پلار د سایډ نه وي نو هغه ته ویل کېږي پھپھو زاد. پھپھو زاد بھائی ورته مونږ وایو. صحیح ده. پھپھو زاد مطلب دا دی چې د پھپھو زوی وي. زاد ویل کېږي زوی ته، که نه؟ څنګه چې دا ټول نومونه راځي اکثر مونږ واورو که نه. شیرزاده، د شیرزاده مطلب څه دی؟ د شیر زوی. یا خانزاده مطلب دا دی چې د خان زوی. دغه شانتي په اردو کې دا ټول استعمالیږي. پھپھو زاد د ترور زوی، کومه ترور چې زمونږ د پلار خور وي. دغه شانتي کومه ترور چې زمونږ د مور خور وي او د هغې بچي وي نو هغه زمونږ د ترور زامن خو دي، خو هغې ته به بیا په اردو کې ویل کېږي خاله زاد بھائی. زمونږ چې کومه خاله ده، زمونږ چې کوم د مور خور ده، د هغې بچي چې کوم دي زمونږ د ترور زامن دي نو هغه زمونږ څه دي؟ خاله زاد بھائی دي. دغه شانتي دا ټول نومونه د ترور د لور دپاره هم دي. که هغه زمونږ د پلار د سایډ نه د ترور لور وي نو هغې ته به ویل کېږي پھپھو زاد بهن، او کم چې زمونږ د مور د سایډ نه د ترور لور وي نو هغې ته به ویل کېږي خاله زاد بهن. او دغه شانتي زمونږ د تره زامن وي. صحیح ده. نو تره زامن هم ټول زمونږ کزنز دي. په اردو کې به د هغې دپاره ځان ځان راځي. کم چې زمونږ د مشر تره زوی وي نو هغه ته به ویل کېږي تایا زاد، ځکه چې هغه زمونږ د تایا ویل کېږي مشر تره ته. نو د هغه چې کم بچي وي نو هغه ته به ویل کېږي تایا زاد، او کم چې زمونږ د کشر تره بچي وي نو هغه ته به ویل کېږي چچا زاد بھائی. تایا زاد بھائی، چچا زاد بھائی. او همدغه شانتي د تره لور هم که فرض که هغه د مشر تره لور وي نو هغې ته به ویل کېږي تایا زاد بهن، او که فرض که هغه د کشر تره لور وي نو هغې ته به ویل کېږي چچا زاد بهن. او دغه شانتي زمونږ د ماما زامن وي نو د ماما زامنو ته هم په انګلیش کې کزنز ویل کېږي، او په اردو کې به د ماما زامنو ته ویل کېږي ماموزاد بھائی، د ماما زوی، یا ماموزاد بهن، د ماما لور. نو د دې ټولو رشتو دپاره دا کم چې اوس مونږ وکړله د تره زوی، د تره لور، د ماما زوی، د ماما لور، د ترور زوی، د ترور لور، نو د دې ټولو نومونو سره په اردو کې بھائی یا بهن راځي، ځکه چې دا ټول مونږ ته ډېر نږدې وي، دا زمونږ ډېر نږدې رشته دار وي. نو دا زمونږ د خویندو او د رونو په شانتي وي، نو ځکه د دې ټولو نومونو سره په اردو کې بھائی او یا بهن ورسره راځي. اوس ما تاسو ته خو وویله چې دې ټولو رشتو ته په انګلیش کې کزنز ویل کېږي، خو په انګلیش کې بیا وي فرست کزن، سیکنډ کزن، تھرډ کزن. صحیح ده. نو اوس فرست کزن خو دا ټول دي دا کم چې اوس مونږ وکړله، د ترور زوی، د تره زوی، د ماما زوی، د ترور لور، د تره لور، د ماما لور، دا زمونږ څه دي؟ فرست کزنز دي، ځکه چې دا زمونږ سره ډېر نږدې دي. او سیکنډ کزن دې ته ویل کېږي. زه تاسو ته ګوره دا یو چارټ جوړوم، دې ته ګوره، ځکه چې په دې کې زمونږ په مینځ کې دوه رشتې راځي، نو په هغې کې بیا خلک کنفیوز کېږي. صحیح ده. په دې کې به زمونږ ماماګان هم راوځي او په دې کې به زمونږ سیکنډ کزنز هم راوځي. خو تاسو دې چارټ ته ګورئ، زمونږ چې کم د مور او پلار ترونه، ماماګان او تروریانې دي که نه. صحیح ده. د هغوی چې کم بچي دي، یعنی زمونږ د مور او پلار، د ترور زوی، د ماما زوی، د تره زوی، یا دغه شانتي د ترور لور، د ماما لور او د تره لور، نو دغه شانتي دا چې کم بچي راځي نو دا زمونږ خو کېږي په اصل کې انکل. صحیح ده. زمونږ ماماګان کېږي او زمونږ تروریانې کېږي، خو د هغوی چې بیا کم بچي راځي نو هغه به بیا زمونږ سیکنډ کزنز وي. د دې نه پس تھرډ کزنز راځي، خو هغه بالکل پرېږده وایي. صحیح ده. زه خو یې خپله لیونۍ کړې ما. تھرډ کزنز ډېر لرې خپل وي. په پښتو کې د هغې لپاره هغه متل راځي که نه چې توت ته یې توری ختلی وي، نو هغه دومره لرې خپل وي نو هغه په خپل ځای باندې پرېږده وایي. نو د دې فرست کزن، سیکنډ کزن او تھرډ کزن په ځای باندې تاسو په اسانه باندې خلکو ته ویلی شئ چې دا زما کزن دی. مونږ خو د دې وجې نه صرف په دې ټاپک کې وکړله، که د چا ورسره شوق وي او هغه چاته اګزیکټلي ویل غواړي چې دا زما فرست کزن دی که تھرډ کزن دی، نو د هغې وجې نه مونږ ټول دا ایکسپلینیشن وکړو. زما امید دی چې د دې نه به تاسو ډېرې ټکي زده کړي وي. نیکسټ پارټ به زما په خیال باندې چې انشاءالله د دې ټاپک آخري پارټ وي، په هغې کې به مونږ زموږ چې کوم میرنۍ خاندان وي، میرنۍ پلار، میرنۍ رور، دغه شانتي میرنۍ خور، او د هغې سره سره به مونږ زموږ چې کومه سخرګنۍ ده د هغې سره زموږ کومې رشتې جوړېږي، نو انشاءالله دا به مونږ ټول په نیکسټ پارټ کې کوو. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي، او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.